د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیدونکو کتونکو ته چې موږ به اوس په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک موږ بې وروسته ګوري هغه ټولو ته ډېر زیات سلامونه. ورونو څنګه چې ما په خپله په دغه پیغام لیکلی دی چې موږ به د څه باره کې خبرې کوو، د هغې یو خو پکې دا دي چې کنځل کول زموږ که ګورو نو لر او بر پښتانه چې دي یو بل ته ډېرې کنځلې کوي. موږ باید په دې پوه شو چې دا هره کنځله چې موږ کوو نو دا زموږ ملایکې موږ پسې لیکي او په هغه دنیا کې به که د چا نیکیګانې کمې نو د هغې په بدل کې به ورته بیا د خپل ایمان ورکوي. نو موږ پښتانه خو په دین باندې ډېر مین یو، خو په دغه وخت کې به د کنځلو کولو کې به هیڅ نه ډارېږو، نه د الله نه ډارېږو، نه خپل دغه راتلونکي ته ګورو، خو بس صرف کنځلې کوو او دا هم نه ګورو ځکه دا کنځل کول خو ډېر یو اسان کار دی. یو بل ته خلک کنځلې کوي خو بیا دې ته سوچ نه کوو چې موږ چاته کنځلې کوو که هغه موږ باندې خپله کورنۍ ګران دی، نو بیا خو موږ بل ته کنځلې نه کوو که موږ باندې خپل مور خور فامیل ګران وي، خپله کورنۍ راته ګران وي او د هغې احترام چې د ساتو نو بیا هغه څوک چې دغه رقم احترام ولري هغه به د بل خور مور او دا خلک نه کنځي. خاص کر لر او بر پښتانه چې دي دا ډېرې زیاتې یو بل ته کنځلې کوي. بیا په دې کې لکه یو د بل بیرغم سیزي. خو موږ خاص کر زه خپل افغانانو ته دا خبره کوم چې تاسې یو خو دا کار کوئ چې هېڅکله د کوزې پښتونخوا خلکو ته پاکستانیان مه وایئ ځکه هغه پښتونخوا دې په ځای چې پاکستان یاد کړئ پښتونخوا یادوئ چې د پښتونخوا پښتانه لکه دغه شکل باندې چې موږ یو ښه به راځم. یو څو ورځې د مخه ما یوه ویډیو کړې وه، په هغې کې ما داسې عنوان یې داسې و چې ملت که قوم یا افغان که پښتون، بیا د دې باندې ما څه تبصره کړې وه. هغه بیا ما د خپلواک افغانستان غورځنګ هغه ځینې ملګري په دې وختونو کې هغه دا وایي چې د افغان لفظ یا ټکي یا نوم لکه نورو قومونو ته هم کارول کېږي نو دا صرف د یوازې د پښتون نوم پاتې نه شو. نو موږ د لوی پښتونستان د امنیت تر اباسینه پورې دا غواړو. هغې ته ما دا ویلي و چې که موږ وګورو په جرمني ډنمارک کې هغې هم دا خبره کوي چې څوک په دغه کومه سیاسي جغرافیه کې اوسي، لکه اوس په ډنمارک کې په دې سیاسي جغرافیه کې یا په دې جغرافیه کې څوک اوسېږي، که هغه د هر قوم که کردي که پښتون که ترک که پنجابي که د هر څوک او دلته لکه مور او پلار یې سټیزن ولري یا هغه نیشنلټي ولري یا د دې تابعیت ولري نو هغې ته اتومات چې کله هغه ماشوم وزېږول شي نو هغې ته بیا هغه خپله ډنمارکي وایي. نو دوی خو په دې باندې ویاړ کوي چې زمونږ د نور قومونه زمونږ پرمختللی قوم مني نو ځکه زمونږ د نوم لاندې ژوند تېروي. نو موږ پښتانه خو هم دغه رقم یو که چې ته د افغان د نوم لاندې زمونږ سره نور قومونه په دې کې ژوند کوي نو دا خو لکه موږ هم اساسي قانون دوی ته دغه ورکړی دی چې لکه هر څوک چې په افغانستان کې او د افغانستان په جغرافیه کې اوسېږي هغه خپل افغان دی. نو دا خو لکه دا سره موږ منلی دی. د دې دپاره لکه دغه د افغان نوم په تذکیرې کې یا په لیکل د دې دپاره ډېر افغانانو لکه لاریونونه وکړل، احتجاجونه یې وکړه یا مظاهرې کړي دي. نو هغه ملګرو ته چې بیا بېرته ما ته ویډیو جوړه کړې وه چې دا داسې شته چې د افغان نوم نورو قومونو ته کارول کېږي. دا خو زموږ خپله منو ځکه اساسي قانون دا ورته وایي چې هر دلته که ازبک دی که تاجک دی هر یو کس چې دلته اوسېږي هغه افغان دی. لکه اوس ترکان د ترکي اکثریت قوم دی، هلته چې کورد اوسېږي که نور قومونه اوسېږي هغه مجبور دي چې د ترکي اکثریت د لاندې ژوند تېر کړي او هغه د هغې هغه قومیت ومني. لکه څنګه چې ازبکان چې دي هلته هم ډېر تاجک اوسېږي خو هغه دغه کوم هېواد چې دی د ازبکستان هغه د ازبکانو د اکثریت هېواد دی، هغه نور قومونه یې ورسره مني او د هغې لکه تابعیت کې هغوی ته ازبک لیکي، هغه په قوم باندې په اصل کې ازبک نه دي. نو زه خاص کر هغه د پښتونخوا ورونو ته وایم که چېرته موږ تاسو ویوئ چې لوی پښتونستان جوړ شي، دا لوی پښتونستان یو هېواد شي او دلته تاسې لکه نیشنلټي چې ورته موږ ویو که نیشنلټي کې موږ ولیکو چې پښتون لکه نیشنلټي کې ملت پښتون یا قوم پښتون، ځکه ما خو په دې باندې هم خبرې کړې وې چې ملت او قوم دا دواړه د انګریزي یا د انګلیسي ژبې د نیشن معنا ورکوي او نیشنلټي د قومیت معنا ورکوي او بیا په افغانستان کې د ملیت معنا ورکوي. لام نه بعد یې د ویتې ده، یو خو ملت دی او ملیت دی د هغې معنا بیا ورکوي. نو تاسو وګوره چې هلته کله تاسو ته وایي چې د پاکستان قومي ژبه هغه اردو ده، خو دا هم دا ملي ژبه شوله، د ملت نه اخیستل شوی دی هغه لفظ. نو هغه ته هم خپله د پنجاب نصاب چې دی هغه تاسو دا درښیي
چې قومي ژبه، نو هلته خو مختلف قومونه ژوند کوي او د هر قوم ځان ته جدا جدا یا جلا جلا ژبې لري. نو هغه جلا جلا ژبې چې لري نو د هر قوم ژبه خو جدا شوه. هلته قومیت چې دی هغه د ملیت څخه اخیستل شوی دی او هغه مقصد دا دی چې د لوی پاکستان یا دغه د پاکستان دغه کومه د ټولو قومونو ژبه چې دا هغه قوم ژبه ده لکه د ملت ژبه هغه نو اردو ده. دا دواړه په یو معنا باندې دي، خو په افغانستان کې ملت او ایران کې ملت دی او په پاکستان هند او دغه منطقو کې قوم راځي. بیا تاسو ته لکه یو اعتراض تاسو دام کړو چې ولې لکه دغه دی دا لکه ولې د پښتون چې دی لکه لاندې د قوم په خانه کې تاسو پښتون لیکل، پاس د ملت په خانه کې افغان لیکل شوی دی. د ملت په خانه کې چې افغان لیکل شوی دی خو یو ځلې موږ الته پاس د افغان نوم استعمال کو چې هغه هم پښتون ته راځي، لاندې چې دی د قوم په کومه خانه کې چې دی هغې کې بېرته قوم پښتون ولیکل شو ځکه چې دواړه نومونه استفاده وشوله، دواړه نومونه استعمال شول. هغه دا وجه ده. بل هغه خبره خو موږ خپله ده لکه د دې لپاره ګوره یون صاحب دا کتاب هم لیکلی په هغه وخت کې چې د تذکرو مسله وه، د ملي هویت په نوم باندې دا کتاب محمد اسماعیل پوهاند محمد اسماعیل صاحب لیکلی و. نو په هغه وخت کې ډېر لاریونونه وشولو، حتی هغه ورونو ته زه ښکاره کوم موږ خپل هم لکه ډنمارک کې دا لاریون کړی او موږ هم دا خبره په دې باندې ډېر زور راوړی چې باید په تذکره کې د ملت په دغه کې افغان ولیکلی شي. دا خپل هغه زموږ دغه د لاریون چې دلته موږ ډنمارک کې ورته کړی او موږ هم په دغه لاریونونو یا احتجاجونو کې برخه اخیستلې وه چې موږ غواړو چې لکه هر وګړی چې په افغانستان کې اوسیږي هغه باید هغې ته افغان ولیکلی شي او زموږ نیشنلټي یا قومیت یا ملت دا چې دی د افغان دی. او په کوم زه دا خبرې خو وشلې ملګرو زما سره راسا صاحب په سټوډیو کې موجود دی، بیا به وروسته هغه هم خبرې کوي، خو ما لکه د کنځلو مسله باندې بیا هم خبرې وکړي. خو د هغې نه مخکې لکه یو پرون سینیټر عثمان صاحب کاکړ صاحب هغې پرون لکه شپږ کاله بعد د سینټ نه یا سنا نه چې موږ ورته ویل د هغې څخه استعفا ورکړه، هغې اخرنۍ خبرې کړي دي. تاسو باندې زه دا خبرې لږې اورم، بیا د هغې نه بعد لنډه تبصره کوو، بیا به راسا صاحب هم خبرې وکړي. راسا صاحب که تاسو اول خبرې کوئ که زه هغه خبرې کوم بیا زه په پښتو کې هم ترجمه کوم او هغې باره کې به زه خپله لنډه تبصره لرم. که تاسو څه ویل غواړئ خو اول تاسو ووایئ زه به خیر دی دا کار. مننه زماني صاحب، ډېره زیاته دوستانو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. نو د دې په خاطر چې دا ستاسې خبرې همدغه ته تسلسل او د کاکړ صاحب خبرې سره دغه نه شي سره داسې مسافه پکې را نه شي، نو اول تاسو دا د کاکړ صاحب خبرې نشرې کوئ، بیا به انشاءالله که وخت و بیا به زه وروسته یو څو خبرې وکړم. ها مننه. د کاکړ صاحب خبرې به واورو سره که زه دغه ویډیو د سر نه کړم. تاسو ملګرو د کاکړ صاحب لږې خبرې واورئ، زه بیا منځ کې ودرو بیا تبصره پرې کوم. مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نام سے پکارا جاتا ہے اور ہر قوم کو جو ہے اپنے نام سے پکارنا چاہیے. اور ہم جو ہیں جو اپنے ماں کے ساتھ جو ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہیں جو اپنے مادری زبان میں بات کرتے ہیں، بدقسمتی سے جو ہیں انگریز نے بھی یہ پابندی لگائی تھی، اب بھی یہ پابندی ہیں کہ نئے نئے اپنے زبان سے محبت مت رکھو. انگریز آیا تھا، ظالم تھا، جابر تھا، سامراج تھا. یہاں پہ جو ہیں انگریز نے جو ہے ملکوں کو تقسیم کیا، افغان کو تقسیم کیا، افغان وطن کو تقسیم کیا، ان ظالموں نے جو ہیں پنجابیوں کو تقسیم کیا، کشمیریوں کو تقسیم کیا، بلوچوں کو تقسیم کیا، ان لوگوں نے کیا ہے. اور یہاں پہ پھر اس تقسیم کو جو ہے اس کو جو ہے کوئی خدائی حکم تو نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے قیامت تک مانیں. ملګرو دې کې خو اول کاکړ صاحب دا خبره وکړه، دا زه دې خبرې پاتې دي ځکه د نور خبر به هم زه تبصره کوم. هغې ویلې چې کله دلته انګریزان راغله نو انګریزانو دا کوشش کوي یا دا زیار ایستو چې موږ د خپلې پښتو ژبې او کلتور نه لرې وساتي او خپله ژبې نه محروم کړي. او بل دا کار یې وکړو چې راغله لکه افغان قوم په منځ باندې تقسیم کړو، پنجابین، کشمیریان، دا ټول قومونه د تقسیم کړه. نو دا خو زموږ د ازلي برخه نه ده چې موږ همدغه رقم باندې چې څنګه انګریز موږ تقسیم کړي همداسې پاتې شو. موږ له وایي الله پاک دا دغه فکر راکړی دی چې دې ته به موږ کار کوو، بیا د خپل یووالي لپاره کار وکړو. نو کاکړ صاحب تر دغه وخته پورې خو دا خبرې کړي، اوس تاسو باندې دا باقي پاتې خبرې اورم، په دې کې به بیا تبصره کوو لنډه. قیامت تک مانے خدائی یہ قرآن کا وہ نہیں ہے. تو لہٰذا
अब हम सारे स्टेट जो हैं वो अंग्रेज़ों के उस पे जो चल रहे हैं, उसके फैसलों पे चल रहे हैं। ठीक है कि अफगानिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान का मसला बहुत ही सादा है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है अफगानिस्तान के मसले में। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क है जिसमें मुदाखलत नहीं होना चाहिए। वो जाने, उसका काम जाने, उसका निज़ाम हुकूमत जाने, उसके निज़ाम मशियत जाने, उसकी खारिजा पॉलिसी जाने। 73 तकरीबन अभी जो है वो 43 साल से मुदाखलत शुरू हुआ है, अब तक जारी है, अब तक जारी है कुफ्र इस्लाम के नाम पे। मैं तो ये कहता हूँ अफगानिस्तान में कुफ्र नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है। بل کاکړ صاحب یو مهمه خبره په دې کې وکړه، هغه ویل چې په افغانستان کې کفر نشته دی او په پاکستان کې اسلام نشته دی. بیا هغه ویل دا هغه هلته په هغه سنیر کې یا سنا کې چې ورسره کوم نور ملګري دوی ناست وو، هغې ته ویل چې هغې وننګول، وایي که تاسې غواړئ چې په دې باندې ما سره مباحثه وکړئ، تاسو کولی شئ تاسو سره مباحثه وکړم. نو د هغې د کاکړ صاحب دا خبره بالکل درسته ده. هغې ویل چې د څو لسیزو راهیسه په افغانستان کې دغه د اسلام په نوم باندې چې کوم مداخلت تاسې شروع کړی دی پنجابیانو ته ویل، نو دې نه خپل لاس واخلئ، ځکه ډېر افغانان هم په دې کې ووژل. بل دغه د ژبې خبره چې هغې وکړه، نو هغې کې خو هم دا ویله چې لکه دوی د ژبې څخه محروم کړي دي، او یو قوم چې کله د ژبې څخه محروم شي هغه د خپل تاریخ هر څه سره د هغې نه محرومیږي. نو ځکه خو اوس وګوره چې موږ لکه پښتانه چې خپله په دغه څوک اخواته دي څوک دې خواته دي، نو یو بل ته بغیر د کنځلو نه بل کار نشه. نور قومونه دومره کنځلې نه کوي لکه خپله پښتانه چې یو بل ته کنځل کوي. نو زه دلته یو څه خبرې نور یم دغه په باره کې کوم، لکه ما یو بل دغه مثال هم زه ورکوم، خاص کر د پښتونستان خپلواک غورځنګ ملګرو ته چې ګوره جرمني کې چې دی که نه، لکه هلته هم ډېر نور کردان او د ترکان، افغانان، عربان دا ټول ژوند کوي، او هغوی چې هم کله دا غزې تابعیت یا نشتریټي اخلي، دغه ماشومانو ته جرمن یا ډوچ دا ورته لیکي، نو هغه تابعیت، نو هغه خو خپله دغه قوم لکه خپله په قوم خو جرمنان نه دي، خو دا ورته لیکي او هغې په افتخار کوي چې زموږ لکه جرمنان دومره پرمختللي او هېوادو څخه خلک یو چې دغه نور خلک هم زموږ تابعیت په خوښۍ او خوشحالۍ سره مني. نو دا خو لکه کومه خبره ده چې کله تاسو په دې خبره ډېر زور راوړئ چې د افغان نوم نورو قومونو ته کارول کېږي، نو دا اوس یوه تنازع شوله او باید ملت یوازې پښتون پاتې نه شو. نو موږ اوس د لوی پښتونستان غم کوو، موږ د هغې مخالفت نه کوو. پښتونستان که دغه پښتون او افغان دا د ډېرو پیړیو څخه د یو قوم د یو پښتون دوه نومونه دي، او په دې باندې په خپل افغانستان کې نور قومونه ټول پوه دي او کله کله دې په خاطر باندې مخالفتونه هم کوي. بل تاسې تر اوسه پورې پښتونخوا ته خپل نوم وانغوستو. تاسو چې کله ځکه هلته خو په قومي اسمبلي کې د پنجاب اکثریت دی، چې کله د NWP نارت ویسټ فرنټیر پروینس څخه لکه شمالي مغربي صوبه سرحد چې و، هغه چې کله تاسو په پښتونخوا صوبه باندې بدلوو، نو هغې پنجابیانو په هغه وخت د خپل مکر او فریب نه کار واخیستو. هغوی ویله چې دې سره به خیبر پښتونخوا، دا به خیبر پښتونخوا وي. هغه په دې خاطر باندې کوم هزاره ډیویژن دی چې په هغې کې مانسیرای بټ آباد راځي، چې هغې کې خو پښتانه لکه په قوم خو پښتانه دي، خو ژبې هندکۍ ده چې هندکۍ او پنجابي دا تقریبا یو شی دی، او ځینې منطقې چې هغه سرایکي ژبې پکې دي چې هغې ته پښتونخوا ونه ویلی شي. نو هغه خو دغه کله دې په خاطر باندې دې سره علاقه وتړله د خیبر پښتونخوا نه، چې یوازې خیبر چې دی هغه پښتونخوا ده، دا نوره باقي پاتې چې ده دا نه ده. دې کې جنوبي پښتونخوا پاتې شوه، هغه بلوچستان ته پاتې شوه. نو د دې لپاره یوه لویه مبارزه پکار ده. تاسو هغې لپاره کار وکړئ. بل دا کار دی چې تاسې کلم لکه میانو والي چې هغه هلته د پښتنو اکثریت دی، او اټک هغه د پښتنو پخوا د پښتونخوا سره وه، او هغې کې هم اکثریت د پښتنو دی، هغې هم د دې نه جدا کړه، هغې د پنجاب پورې تړلي دي. نو اول د هغې لپاره غږ پورته کوي، دغه لوی پښتونستان جوړ کوي، بیا به انشاءالله تعالی خپله لوی افغانستان د جوړولو لپاره کار اسانه شي. اول خپله ژبه په دغه د پښتنو په خاوره باندې حاکمه کوي، ورسره تاسې لږ نور کار وکړئ چې دغه د پښتونخوا، خیبر پښتونخوا یا پښتونخوا کوم ولایت او تاسو ته صوبه وي، په هغې کې
چې اسمبلی کې نه د صوبه سرحد په اسمبلی کې د پښتونخوا په اسمبلی کې خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چې کله تاسو دا اردو باندې خبرې کوي دغه پښتو ته راواړوي تاسو اوس پورې لکه په دې ونه توانېدلې چې په خپل خاوره پښتو خبرې وکړي دغه پښتو کوي دا وساس پر ډېر لوی کاری هغه د پر کار وکوي دا مکوي چې تاسو اوس نور تضاد د لر او بر پښتنو په منځ کې را پیدا کړي چې دا خو د پنجاب او د ایران دغه ایجنډا ده چې هغه اوس په داسې وخت کې چې پښتانه یووالي ته ضرورت لري هغه د افغان دغه ټکي تضاد طرف ته وي او د پښتنو په منځ کې د تضاد او د نفاق په خاطر باندې دا کار کوي تاسو دغه کار کې سره تاسو ولې شریکېږئ یو نو دا څوره خو زه نو ما ځکه تاسو جواب درنه کوم بیا که تاسو بل سوال لرو هغه به دغه کو لږ بعد د کاکړ صاحب نور خبرې مو اورو هغه به تاسو ته ترجمه هم کوم او هغه باندې بلند تفسیر هم لرم به راساسه به څو خبرې وکي تر پای موږ سره وسیږي इस पे कोई डिबेट करना चाहते हैं हम तैयार हैं हाँ इस पे डिबेट कर लें मगर वो जाने मगर हम भी उसमें मुदाखलत जारी हैं जो नहीं होना चाहिए कतन नहीं होना चाहिए उसको अपना एसेट मत समझो उसका अपना पांचवा सूबा मत समझो उस पर जो है बज़ोर मुदाखलत जो है फैसले मत मुसलत कर दो जो इस्लामाबाद से हो रही है इस मुल्क में जो है हकीकी फेडरेशन का क़याम होना चाहिए कौमों की बराबरी के बुनियाद में पश्तून बलोच यहाँ पे इस मुल्क में ग़ुलाम है जो बराबर होना चाहिए मुझे इशारे मिल रहे हैं मुझे पैगामात मिल रहे हैं मैं इस फ्लोर पे जो है वो ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ मुझे कुछ हुआ कोई बात नहीं मेरे बच्चों को कुछ हुआ मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ कोई परवाह नहीं मैं रिकॉर्ड में मगर इसकी जिम्मेवार जो है दो अहम इंटेलिजेंस अदारे गुम खाते में ना हो बस सकें और ना मुझे अपने ها کاکړ صاحب یو بل خبره وکړه تاسو دا کوشش مکوئ چې د افغانستان چې د پاکستان د 15 صوبې جوړولو دا کوخه او دا زیار مو باسي ځکه هغه یو آزاد ملک دی او همداسې آزاد پکار دی به خپل خبرو سره په دوام کې ویلی شي یو بل خبره چې هغه سره اضافه کړه هغه ویل چې دا څومره کېږي چې د لکه د پاکستان خفیه ادارو څخه یا انټيليجنس ادارو څخه ماته د یو قسم اختارونه راکول کیږي هغه ویل چې زه د خپل قوم په خاطر باندې خپل سره ورڅنه تیرم خو به دا خبره ته دوام ورکو ک چیرته زه ووجل شم نو زما د مرګ هغه کم دغه چې دی پلا یا زما د مرګ دغه چې دی هغه په انټيليجنس سو باندې اصل د خبره څخه چې د پای کې څه ویلي دا په اخره پر واورو بس کلاسیکی بس یو دقیقه کم وخت پاتې دی زندگی کا فکر ہے ना अपने बच्चों का फिक्र है ना अपने ज़ात का फिक्र है मगर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ इसके जिम्मेदार दो इंटेलिजेंस अदारे होंगे आप लोग गवाह हैं आपकी बहुत मेहरबानी خبرونو دا خو تاسو خبر واورېدلې خبرې خلاص شولې خبرې خلاص شولې د عثمان کاکړ صاحب چې دی دا یو نور پښتون همیشه د خپل ژبې د خپل خاوري د حاکمیت لپاره کار کړی دی د پښتنو د یووالي لپاره کار کړی دی الله دې په هغې سم نه کوي ځکه اخره کې هغه دا ویلی چې زما ژوند ته خطر دی زما کورنۍ ته هم خطر دی نو موږ به هغه خپلو دواګانو کې هم یادو او الله دې هغه په هر ډګر کې بریالی او کامیاب لري ملګرو ما ځکه په دې سټوډیو کې ما سره راساس صاحب هم میلمه دی پرې چې هغه هم خپلې خبرې وکړي راساس صاحب تاسو څه ویل غواړئ هغه خپلې وکړئ خبرې وکړئ مایک دې اول واسکه بیا هم دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې زماني صاحب کاکړ صاحب چې کومې خبرې وکړلې دا ټول واقعیت وي او دا تاریخ خو چې تر اوسه پورې حتی دا زموږ د کوزي پښتونخوا دغه د جغرافیه او د تاریخ نه اصلا هغه ورته ښودل شوي نه دي ګناه هم نشته دی نو د کاکړ صاحب خبرې ډېرې زیاتې معقولې او ډېرې په ځای خبرې وي او دا کاشکې دا خبرې پخوا شوې وای ځکه چې اوس به موږ دې حالت ته نه وی رارسېدلی خیر په هر صورت باندې خبرې ډېرې دي زماني صاحب نو تا د کنزلو په ارتباط باندې ډېرې ښایسته خبرې مو وکړې دا خبره ونیسو چې د کنزلو دا خو پښتنو کې یوازې د کنزلو عیب نه دی ډېر زیات عیبونه دي چې هغې باندې باید کار وشي او دا باید اصلاح شي دا نو کنزلې خو په هغه دغه لحاظ تا ډېرې خوږې خبرې ورباندې وکړلې ځاسې زماني صاحب یعنې کله چې یو انسان کنځلې کوي اول باید دې ځان سره فکر وکړي چې زه هم مور لرم
هم خور لرم او هم ورور لرم، هم پلار لرم، هم کاکا لرم، هم ماما لرم. او داسې هر انسان باید د فکر وکړي چې دغه بل انسان هم خو زموږ د انسان دی، دی هم مور لري پلار لري. نو که داسې یو فکر سړی ځان سره وکړي بیا هغه وجدانا هغه خپل هغه ضمیر د انسان نه غواړي چې د خولې نه داسې دغه خبرې راوځي که نه، یعنې داسې کنځلې وکړي یا بې ځایه خبرې وکړي. نو دا خبرې ډېرې زیاتې اوږدې دي. الله دې وکړي چې دا پښتانه کې اتحاد په اتفاق شي. او د ټولو نه مهمه خبره زما په نظر زماني صاحب د تعلیم او تربیه، یعنې زمونږ د هغه اوس موږ داسې سیمې لرو چې هلته مکتبونه پکې نه دي. د نجونو خو لا څه د ماشومانو د په خاطر مکتبونه هم نشته دی که نه. نو دې ته باید ډېر زیات کار وشي چې زمونږ دا پښتانه د تعلیم سره اشنا شي، د دغه دنیا سره اشنا شي، د ټکنالوژۍ سره اشنا شي، چې ورو ورو دغه حالت نه موږ راوځو او موږ داسې یو ښه حالت ته راشو. او کله چې د یو انسان اقتصاد او جامع اقتصاد چې کله ښه شي بیا دغه وروسته دغه نور مسایل خپله بیا سره جوړېږي. دلته که اوس موږ وګورو په دې اروپا کې زماني صاحب کله چې پخوا دا خبرې وې ډېرې زیاتې وې، ولې دغه ملکونو اقتصادونه سره ښه شول، ډېر دلته دغه د ډنمارک او جرمني په منځ کې جنګونه شوي دي، دا ټول اروپایي ملکونو. ولې اوس دا خلک چې پوه شولو چې دغه جنګ دغه هر څه بې معنا او ګټه نه رسېدله، د ملت یې خرابوه، آبادي خرابوله په هر لحاظ باندې، دا خلک اوس ورسېدل، اوس خپل دوی حتی یو سرحد هم نه لري په منځ کې چې ځې چېرته نه راځي. نو د دې په خاطر زماني صاحب چې خبرې اوږدې نه شي، ډېرې زیاتې خبرې چې وخت ضایع نه شي، دوستان خسته نه شي. مننه. خبرې همدومره ان شاء الله بیا په آینده کې بیا ډېره زیاته مننه. زه په یو څو خبرې پکې لږ اضافه کوم. مقصد زما دا دی چې موږ پښتانه همیشه لکه یوه برخه زموږ په حکومتونو کې یوه برخه د حکومت خلاف باندې په جنګ کې اخته یو. نو په دې خاطر باندې چې په هغه حکومت کې هغه ډېر په کمزوري حالات کې او نور قومونه لکه د نورو هیوادونو بهرنیو هیوادونو د لارې استعمالیږي او زموږ هیواد ته ضرر رسوي. نو دې په خاطر باندې موږ ته یووالی پکار دی. اوس دا د وروسته تقریبا د 20 کاله زموږ همیشه یوه برخه چې د هغه په حکومت کې ده، یوه برخه ورسره په جنګ اخته ده. نو هغه زموږ فیصدي چې ده تقریبا په حکومت کې به 40% پاتې کېږي، ځکه چې دې په خاطر باندې هغه کم نظام او کم قوت چې هغه به نورو قومونو ته ډېر لاس ورچوي او هغه هم ډېره برخه اخلي، ځکه چې خپله د افغانستان حالات یو اسراري حالات وي. نو دې په خاطر باندې موږ د طالبانو او د حکومت دواړو څخه دا خواست کوو چې د سولې طرف ته لاړ شي او سوله وکړي او یو غښتلی او هوسا افغانستان ته لاره هواره کړي. ځکه دا یو څو کاله کېږي د افغانستان د اقتصاد په مخ باندې روان دی. زه همیشه چې کله د پنجاب تلویزیونونه ګورم نو هغوی په دې باندې خبرې هم کوي او خاص کر دا وایي 13 کال د افغانستان جی ډي پي د پاکستان نه ډېره مخکې وه او هغه لکه 0.0 کې روانه وه، تقریبا 0.1 یو نم لږه کته وه. د افغانستان تقریبا د 3 نه پورته وه. نو هغه په دې خپله بیا د افغانۍ او کلدارې دا کومه دغه په منځ کې چې کوم تفاوت دی دام دی. نو هغوی همیشه اوس دا کوشش کوي چې څه رقم بېرته په افغانستان کې دغه جګړې ته زور ورکړي او د افغانانو اقتصاد خرابه کړي. او دې په خاطر باندې چې کله د افغانستان اقتصاد خرابه شي، لکه اوس ولې ځینې وخت کې خپله د پښتونخوا خلک یا زموږ افغانان مهاجر چې په پښتونخوا کې ژوند کوي هغه ولې بېرته نه راغواړي چې خپل افغانستان ته راشي. دې په خاطر باندې چې په افغانستان کې امن نشته. بل دا کار دی چې زموږ نه ځینې سهولتونه هلته ډېر دي، ځکه زموږ هېواد خو په جګړه باندې اخته دی. اوس هلته لکه د ژوند ځینې سهولتونه ډېر دي، خاص کر لکه څوک چې ناروغه شي هلته هغه د روغتیایي دغه چې دی هغه په ښه شان باندې کېږي، ځکه افغانان همالته ځي. ځکه دې خاطر چې زموږ اول خو دغه سهولتونه ډېر کلونه زموږ په جنګ کې تېر شولو، اوس هم لکه دغه جنګ دوام لري. الله دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. او ځکه که سوله راشي او موږ ټول سهولتونه ولرو بیا به خپله پښتانه چې دی دا به خپله لوی افغانستان وغواړي، د کوچې پښتونخوا خلک هم. خو که چېرته زموږ هېواد همداسې جنګ ځپلی، زموږ اقتصاد خراب وي، نو دوی په خپله به هر سړی نه غواړي چې داسې یو هېواد سره ځان یو ځای کړي چې هغه خپله لکه د روغتیایي ضرورتونو پوره کولو هم نور هېوادونو ته ځي او همیشه نورو ته مجبوروي. نو دغه په هېواد باندې د هغې نشنلټي اخیستلو نه یا د هغې تذکره اخیستلو نه خو خوشحالېږي چې بیا لکه خپل هغه زموږ هغه هلته چې افغانان ورونه په پښتونخوا کې ژوند کوي هغه هم بیا خوشحالېږي چې شناختي کارتونه واخلي د پاکستان. نو دې په خاطر باندې اول سوله پکار ده، بیا د افغانستان پرمختګ پکار دی. او چې کله د خیر سره افغانستان کې سوله پرمختګ وشي نو خپله به بیا پښتانو د یووالي طرف ته ځي. نو انشاءالله تعالی د یو پرمختللي افغانستان په هیله
تر بل ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لري. راسا سپ تاسو خپل سلام وکړئ او ټول مرګرو ته سر کړئ. دا یو خبره زه خلاص کوم ته څنګه ډیر مرګرو مونږ ته سلامونه راستولي دي هغه ټول ته زما ډیر زیات سلامونه ساسری او څخه په صلحاو ځلې نړۍ مننه بیا هم ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې به سره په یو نوې موضوع باندې خبرې کوو. راسا سپ تاسو خپل د ملګرو نه خدای په اماني واخلئ نو د لایف دو بندوم اواز درغه او ډیره زیاته مننه زماني صاحب ډیره زیاته مننه زماني صاحب هغه دوستان چې ټولو ته بیا هم سلامونه او نیکې هیلې دوستانو نو الله دې وکړي چې تاسو د خبرو نه خسته شوي نه یاستئ نو د یو پزان باسا افغانستان په هیله باندې چې الله دې دا وطن کې اول سوله راولي امن دې راولي سوله امن چې راغی له خیر سره آبادي به له خیر سره جوړیږي دا وطن به جوړیږي نو د یو آزاد او پزان باسا افغانستان په هیله زماني صاحب ډیره زیاته مننه. الله په امان ملګرو الله په امان.